د سالنګ په اړه تازه او نوی خبر د افغان نیوز قدرمن لیدونکو پر جزئیات هم دلته سره وګورئ. ټولګټو چارو وزارت د سالنګ تونل د پخولو چارې پای ته رسیدلي. ټولګټو چارو وزارت وایي د سالنګ تونل د پخولو چارې پای ته رسیدلي او ټاکل شوې دغه لاره د راتلونکو یوې میاشتې پورې د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانیستل شي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مسؤلین وایي چې د موټر پر مخ د دې لارې له پرانیستل کېدو وروسته به ګالریو او هغو برخو کې چې اړتیا ده د رغولو چارې دوام ولري. بلخوا افغانستان کې د ناروې د کډوالو پلاوی 15,000 کډوالو سره مرستې کړي دي. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ناروې د پلاوی دفتر له پاکستان نه د راایستل شوي افغانانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. دغه بنسټ وایي له سلګونو زره راستنه شوي افغانانو سره یې مرستې کړي دي. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ناروې د پلاوی دفتر بیا ویلي هغه افغانان چې له پاکستان نه راشلل شوي له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دوی له 15,000 افغانانو سره مرستې کړي دي. له دې سره سم د سره صلیب نړیوال فدراسیون او د سرې میاشتې ټولنې په یوه راپور کې له پاکستان نه د افغان کډوالو د راایستنې په تړاو اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې په دې بهیر کې 1.3 میلیونه افغانان اړ دي چې له پاکستان نه ووځي او په وینا یې هغوی په افغانستان کې هم د اوسېدو لپاره ځای نه لري.